سلامونه سلام شه وخت مو په خیر پام کړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي چې فکر کوي چې په وروستي کړکېچ کې د زمینه برابره شوې څو له پاکستان څخه د افغانستان لخوا نیول شوې خاوره چې ډیورن کرښه پرې تېره شوې ده بیرته ترلاسه کړي. فکر چې کوو داسې معلومیږي چې د افغانستان هغه پخوانۍ خاوره چې دوی ته ورپاتې ده فرضي کرښه په منځ کې تېره شوې ده الله تعالی یو سبب دې ته جوړوي چې هغه لاسته راځي. ما خپله دا ګمان کوي. د افغانستان اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی ته نږدې کس او د هغه مرستیال محمد نبی عمري د اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ وروستیو نښتو په اړه وایي چې پاکستان یرغلګر دی او باید د عقل څخه کار واخلي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان شرعي او منطقي غوښتنې نه مني. خو دا د جناح زمان په دوی باندې ملامت دي، په دې کې هېڅ شک نشته. ځکه هغه غوښتنې چې د ټي ټي پي وي، منطقي وي، شرعي وي، قانوني وي، دوی ته مو پیش کړي، دغه هیات یې راسره ومنلې، خو هلته د اجړاګانو په شکل کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمري نن شنبه د 26مه په خوست کې د نوي والي په پیژند غونډه کې د وروستیو نښتو له امله پر پاکستان توندې نیوکې وکړې. محمد نبی عمري وویل چې پاکستان ته کافر نشو ویلی ځکه خولې مو وړې دي خو یرغلګر ورته ویلی شو. نوموړي زیاته کړه چې که یو ځل مو ورباندې د متجاوز او یرغلګر فتوا صادره کړه بیا به خلاصه نشي نو خدای دې وکړي چې له عقل څخه کار واخلي. محمد نبی عمري نیوکه وکړه چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان شرعي او قانوني غوښتنې ونه منلې او ځینو مخالفاتونو له امله وډار شول. محمد نبی عمري وویل ټي ټي پي نه مونږ جوړه کړې نه مو یې ملاتړ کړی او نه زمونږ په وخت کې جوړه شوې ده. نوموړی په دې باور دی چې د پاکستان پوځ دغه هر څه په خپله خوښه نه بلکې د امریکا د ولسمشر ټرمپ په امر ترسره کوي. د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزارت مرستیال د پاکستان پر لومړي وزیر شهباز شریف هم سختې نیوکې وکړې او په مصر کې ټرمپ ته د شهباز شریف له لوري بې حده چاپلوسي یاده کړه او ویې ویل کاش چې د مسلمان نوم نه وای ورپورې. د میډیا ډېرو ملګرو کتلې وي، که چا نه وي کتلې د شهباز شریف دپاره یې وګورئ چې کله دی ټرمپ ته ورغږېږي زه او ته مسلمانان یو د موږ ایمان خجالت وکړي نعوذ بالله موږ ځان ته خجیره شو چې کاشکې ته مسلمان نه وای بیا د چې څه کولی د سړي ته د څه ویلی پروا نه وه.